روغتیا پوهان وایي چې ویټامینونه د انسان په وده او نمو کې اړین مواد دي چې خوراک یې د انسان بدن ته ډېرې ګټې لري. دوی وایي په ورځنیو خوړو کې ډول ډول پروټیني مواد، کاربوهایډریټونه او ویټامینونه شته چې بدن ورته ډېره اړتیا لري. ویټامینونه په بیلابیلو ډولونو ویشل شوي دي لکه ویټامین A، ویټامین B، ویټامین C، ویټامین D او نور چې هر یو یې د انسان بدن ته بیلابیلې ګټې لري. د معلوماتو له مخې ویټامین A په 1906 کال کې وپېژندل شوه او له دې سره دا په ډاګه شوه چې د کاربوهایډریټونو، پروټینونو او شحمیاتو ترڅنګ نور داسې څه هم شته چې په روغتیا کې ښه رول لري. د ماهرینو په وینا هغوی چې د خپلې ښکلا خیال ساتي نو دا دې نه هیروي چې ویټامین A په هر موسم کې د مخ پوستکي لپاره ګټه لري. د ماهرینو په باور د ژمي په موسم کې باید له هغو خوړو څخه ډیره ګټه واخیستل شي چې ویټامین A لري، ځکه دا ویټامین د پوستکي له وچوالي څخه مخنیوی کوي. د ویټامین A ځینې مهمې ګټې په لاندې ډول دي. لومړی، پوټکی نرم او روښانه ساتي. دوهم، پوستکی روښانه کوي او زخم زر جوړوي. دریم، د ځواني دانو مخنیوی کوي. څلورم، د معافیت سیستم ته وده ورکوي. پنځم، د سترګو روغتیا لپاره ګټه لري او د سترګو دید ډیروي چې د همدې ځانګړتیاو درلودلو لپاره هغه ناروغان چې د سترګو د دید ستونزه لري ډیره ګټه اخلي. شپږم، ویټامین A جنسي قوه زیاتوي. اووم، د ماشومانو په وده کې مهم رول لري. اتم، ویټامین A د انټي اکسیډنټ خاصیت لري چې د بدن مدافعي سیستم پیاوړی کوي. نهم، نویو څېړنو دا هم ثابته کړې چې ویټامین A د سرطان ضد خاصیت لري. لسم، د زړه حملې څخه مخنیوی کوي. پوهان وایي ویټامین A په طبیعي ډول په ګازرو، کب، د غوایي غوښې، د چرګ غوښې، کچالو، کدو، هګۍ، ام، نخود، بادام، ځیګر او نور موادو کې پیدا کیږي.